بسم الله الرحمن الرحیم. اکسل چیرې دی؟ دا مې اکسل شیټ دی. راځو چې کنډیشنل فورمټینګ ته راځو. په دې ځای کې کوم چیرې وو؟ نیو رولز کې وه. نیو رولز کې دلته دوهم آپشن کې په چش کې وله په ایرر پسې وه. نو ایرر هم هغه شی دی. هغه خانې راته پیدا کړه چې ایرر نه لري. صحیح شو؟ مثلا دلته زه چیز لرم دوه سې لرم مساویه دی په دې سره، او دلته دا ټکسټ دی مساویه دی. دلته راځم چش کوم سام کا. کله چې مې سام کړله دا دوه چش کوم سره جمع کوم یا دا دوه انټر یې کړه. چې انټر دې کړ اوس اجي 15 اتیاس ولې ایرر نه راوړي؟ نو دا یو ټکسټ دی یو دا ولې نه راوړي؟ ښه دلته هم ټکسټ واچوه. اوس یې ایرر نه راوړي. ایرر څنګه راوړي؟ څوک کولی شي چې راته ووایي؟ دغه نه کې په پیدا هغه څنګه ووایي؟ ټکسټ دغه سره جمع کړه، نمبر سره جمع کړه. دغه دا صحیح شو؟ اوس خانیس چې وځي پیدا کوي. راځو دا مې انتخاب کړی. صحیح شو؟ او دلته راځم یو بله فورموله مې اجرا کوم. صحیح شو؟ هغه خو ایرر شو. دلته ایرر نه ورکوم. دا چې شي ده دلته مثلا دا شی دی، دا شی دی او دا شی دی. دا بته جمع کوو کېږي. راځو دا خانه راکشوم. اوس دا ایرر نه لري، خو لیکن دا ایرر لري. صحیح شو؟ په دې ځای کې کنډیشنل فورمټینګ نیو رولز ته چې کله موږ رالو دلته څه راته وایي؟ یو وایي ماته د ایرر والا پیدا کړه. صحیح شو؟ هغه ته یو فورمټ ورکړه، سور رنګ ته یې واړو. راسه وکېږه دا هم راسه وکېږه. ګوره ایرر لري، هغه سره رنګ ته واوښته. دا وارې زه ورته ماته کومه هغه خانې راته پیدا کړه چې هغه ایرر اصلا نه لري. صحیح شو؟ ټرو وي. په دې ځای کلیک وکړه. راسه دا انتخاب کړه. چې دا انتخاب کړه دلته راسه نو ایرر والا راته انتخاب کړه. نو ایرر والا ته کوم رنګ ورکړه؟ زرغون رنګ ورته وټاکه. راسه وکېږه. راسه دا هم وکېږه. ګوره دا ګرد ایرر نه لري. دا ما چې انتخاب کړی دی یوازې دا ایرر لري چې هغه په سره رنګ والی. په دې کوم سر خلاص انشاءالله. راځم دا چې کوم ډیلیټوم کلیر آل نه کوم. دلته راځم، دلته نیو کلیر فورمټ ته راځم. بل موږ چې لرو دلته نیو رولز ته راځم. کله چې دلته رالم دلته فورمټ ان ټاپ اور باټم رینک والیو هغه دغه راته پیدا کړه. څو دانې مثلا په دې ځای کې ماته درې دانې هغه والیوګانې پیدا کړه. چې درې 15 دانې هغه خانې راته پیدا کړه چې هغه لوړه والیو ولري. صحیح شو؟ او هغه په کوم رنګ باندې راته وو؟ په ژړ رنګ باندې. راسه وکېږه. دا هم وکېږه. دا خو ما دوې دانې انتخاب کړي وو. که چېرې زه ډېر انتخاب کړم دلته کنډیشنل فورمټینګ ته راځم، نیو ته راځم، دا غیر فعاله کوم. بیا راځم کنډیشنل فورمټینګ ته، نیو فورمټ ته راځم. پر دې باندې کلیک کوم. چې کلیک مو کړل دلته څو دانې انتخابوم؟ 4 دانې انتخابوم. کومې راته پیدا کړه؟ 4 دانې کښته ترینه والیو والا راته پیدا کړه. هغه په کوم رنګ باندې وو؟ په دا رنګ باندې وو. راسه وکېږه. دا هم وکېږه. دا دې ماته پیدا کړه. صحیح شو؟ دا په ډاټا کې چې روز په دې کې تغیرات راوړي. یو رقم دی نو دا چې سره څنګه تغیرات؟ مثلا ته 14 کې وخت شلو دېرش یې کبره کښته ډاټا راوړي. بیا نه راوړي هغه څه لږه کې. صحیح شو؟ ګوره دا چې په سپین رنګ دا واوښتله. بیا راځم دا انتخابوم کړل. دا انتخابوم نیو رولز ته راځم. دا کلیر رولز کوم. کله چې دا کلیر رولز کړل بیا راځم پر دې ځای کلیک کوم. نیو رولز ته راځم. دلته بیا دریم چې لرو فورمټ لاندې والیو دټ اور اباو اور بیلو. ګوره هلته ټاپ لوړ و، دلته پورته او کښته دي. صحیح شو؟ فورمټ آنلی یونیک اور ډوپلیکیټ والیو. اوس نو زه دلته چې لرم مثلا په دې ځای کې والیو لرم. دا مې جان دی. دلته مکه و دلته راسه. دا مې خان دی. دا مې جان دی. دا مې ګل دی. دا مې ولید دی. دا مې څوک دی؟ زیاد دی. دا مې رفیع دی. دا مې زیاد دی. دا مې جان دی. دغه والیوګانې ما پیدا کړل لیکلي دي. صحیح شو؟ دې انتخابوم. کله چې مې انتخاب کړل نیو رولز ته راځم. په دې ځای کې څه ورته وایم؟ اوس نو دلته موږ څه لرو؟ یو یونیک لرو، یو ډوپلیکیټ لرو. یعنې ماته ډوپلیکیټ والیوګانې پیدا کړه. اوس ډوپلیکیټ والیوګانې راته پیدا کړه. پر کوم اساس یې جوړې کړه؟ ډوپلیکیټ ټولې راسه په سره رنګ یې وو. صحیح شو؟ راسه وکېږه. دا هم وکېږه. دوهم وارې چې وکړه راسه ډوپلیکیټ والیو. ګوره دا اوس جان دی، جان دی، زیاد دی، زیاد دی، جان دی. صحیح شو؟ هغه ډوپلیکیټ چې دوه وارې تکرار شوي دي هغه راته پیدا کړي په سره رنګ یې وو. دا وارې زه ورته وایم یونیک یعنې خاصې والیوګانې چې هغه بل مثال نه لري په دې ځای کې هغه راته پیدا کړه. راسه پر دې باندې کلیک وکړه. دا وارې یونیک انتخاب کړه. چې یونیک ته انتخاب کړه. یونیک څه کوم رنګ انتخاب کړه؟ راسه دا زرغون رنګ ورته انتخاب کړه. وکېږه. دا هم وکېږه. ګوره هغه بیا یونیک دي. خان بل موږ نه لرو، ګل نه لرو، ولید نه لرو، رفیع نه لرو. سر په خلاص شو؟ دریم نو شته تو پنځم ته ها دریم نو اوس دریم کې د شي نو چې درته وایم. امر جنراتیو
دلته رول شته راسه دلته ټاپ ټاپ باټم ښکته لوړه پیدا کېدله رینج دلته هغه لوړه والیو درته پیدا کړي چې کومه والیو یې لوړه سیسلو اوس دې ته راغله په دې خاطر بل چیز لرو یوز ا فورمټ ټو ډیټرماین ویچ سیل ټو فورمټ سیسلو دلته یو فورمټ ورته مشخص کړه کومه والیو باید مثلا په فورمټ باندې درته جوړه شي مثلا دلته ورته ولیکه چې شه هذا خانه عليه format value where this formula is true. مساویه د سام چې شمول کړي سام چې شم کچېری څلور او درې دا صحیح سوله ته ماته چې ښکه د په کومه خانه ووهه راسه په ژړ رنګ یې راسه وکړي دا هم وکړي ګوره دا خانې اوس دا فورمټ کړه کې صحیح دی سیسلو دا اوس د په شنه رنګ یې درته وویل کله چې دغه و چې دا فورموله ما په تطبیق کړه دا بیا څه به وکړه که چېرې دا فورموله نه وه کې راغلې ټرو نه وله فالس وه غلطه وله هغه بیا په بل رنګ هغه په سپین رنګ وه غلطه سر مې خلاص وله نور په دې نیو رولز کې موږ شی نه لرو چې ووایي سیسلو دا خو نو وویل دا ټاپ یعنې په دې والیوګانو کې ګوره زه اوس دلته درته وښیم دا والیوي لري دا دلته زه لیکم مثلا څلوېښت سیسو څلوېښت چې مو ولیکل در دې ځای دا رارسوم سیریز ته راسه اوس مې انتخاب کړی دلته ماته دلته څه وایي ټاپ یا لوړه یا کښته راته پیدا کړه سیسو لس دانې مثلا لس دانې نه غواړم 15 دانې چې راته پیدا کړه هغه لوړه والیو والا راته پیدا کړه په کوم رنګ یې وه په شنه رنګ یې وه راسه وکېږه دا هم وکېږه ګوره 15 دانې هغه لوړ نه 40 څخه شروع تر 50 دغه سیسو دا وار انتخابوم چې نیو رولز چې راغلم پر نیو رولز کوم دلته دا وار بیا ورته ماته هغه کوچنیه څو راته پیدا کړه 3 دانې راته پیدا کړه راسه وکېږه دا خو نه اوس یعنې دا کلیر که سیسو نو کلیر فورمټ یې کړه بیا راسه دغه ورته انتخاب کړه نیو رولز ته راسه دلته ورته ووایه چې راته پیدا کړه باټم کښته ترینه والیو 2 دانې 3 دانې درې چې د انتخاب ته دلته یو فورمټ ورکړه هغه درې په کوم رنګ که دا رنګ که راسه وکېږه دا هم وکېږه صحیح سوله کښته ترینه څو ده 40 مشکل خو نشته انشاءالله راځم دا کلیر کوم دلته راځو ورپسې موږ څه لرو فورمټ as a table اوس مثلا زه په دې ځای کې والیو لرم څه شی لرم دا مې آی ډي ده دا مې نیم دی دا مې اف نیم دی او دا مې څه شی دی جاب دی دا مې سالري ده او دا مې فیس دی او دا مې هم ډیټ دی دا مې هم ټایم دی سیسو دلته راځم والیو دا وراچوم مثلا دا شی راسه چې ورکړه بارډر ورته انتخاب کړه آل بارډر یې کړه اوس دا چیشتلو خو ساده ټیبل دی چندان داسې جوړ نه دی سیسو دا والیو مې لا څه غلطه ور واچول دا به یې چیشت ډیلیټ سي سم ور ولوېږي دلته مثلا اول نمبر والا څوک دی جان دی د خان زوی دی وظیفه یې آی ټي ده سالري یې مثلا دونه ده او پیس یې هم دونه دی تاریخ یې هم څه شی دی دا شی دی دا شی دی او ټایم یې مثلا 9 بجې دی پر څو بالا پر 00 د تاریخ شرکر شي د تاریخ د کنټرول سیمیکولن در معلوم دی خان دی د زیا زوی دی آی ټي دی زوی مې باید پیدا کړي راسه دلته مې د تاریخ آی ټي کې وظیفه لري انشاءالله دا راسه درېیم ته دا واجد څوک دی ولید دی د والي صاحب زوی دی دا منیجر دی او دلته معاش 2 روپۍ دي دغه دونه د پیسې تاریخ هم دا شی دی ټایم یې مثلا 8 بجې دي پر 00 بالا دغه کم یې ویلی چې د تاریخ دغه ټایم زه څنګه بجو ته واړوم دغه بجې خو دا څوک نه راسره مني چې دا بجې دي زه څنګه په قبول لیکم هغه انتخاب کول ته په دغه ته ورسم د نمبر کې دغه شابه د څه شی دغه ورته انتخاب کړه ورس ټایم یې کسې سره
دا زه و دا ډیټ غلط دی دا مې داسې شریعه لمره یا خو د بیکشن خانه اکشن نو دا خانه اکشن دی دا څه ته د والیو کترې کې راځه په دا ځای ودرې ډبل کلیک وکړه سیسونه اوس نو دا د ټیبل دغه نه لري شکل نه لري زه راځم دې ته چې شو کوم یو ټیبل شکل ورکوم یا سټایل ورکوم راځه په دې ځای کلیک وکړه رقم سټایلونه مش په دې ځای کې لرم انتخاب یې کوو کې کوي نه دا اوس مش چې ټیبل جوړ سره دا بیا انتخابوم مثلا دا مینه دی خوښ راځه کلیک وکړه دا بیا بل چې لري یو مینو په دې ځای کې سابس ولا دې ته کوم مینو ویل کېږي کېبه ډیزاین خو زم پیژنم چې ډیزاین نو ویل کېږي ډیزاین کې کوم بل سٹارټ اپ دا دې ته کوم نو ویل کېږي دغه کوم ټاپ ویل کېږي دغه ته چې شي ټیکسچوال ټاپ سیسونه راسه دا څو سټایل موږ دا لرو رقم دا جوړ شوی څو دانې پراته دي یو څو انتخابوي سیسو مثلا دا مینه دی خوښ راسه نیو ټیبل سټایل تر ازم ټیبل سټایل ته انتخاب موبایل ته نو متوټه کړ څنګه زه نو متوټه چې مای سټایل په نامه دی سیسونه مای سټایل چې متوټه کې وښنو یو هول ټیبل مش لرو بل فرست کالم لرو بل سیکنډ کالم لرو بل چې لرو فرست رو لرو بل سیکنډ رو لرو لاست کالم لرو فرست کالم لرو هیډر لرو ټوټل لرو کوم یو ته ورکې سیسونه هیډر می دا دی ټوټل په دې پای کې درته جوړیږي اول کالم دوم کالم دریم رو څلورم رو خو موږ ته معلومیږي سیسونه والا راځه مثلا زه ورته ټول ټیبل ته مشخصوم ټول ټیبل ته څنګه مشخص راځه پر فارمټ کلیک وکړه څنګه کلیک دلته راځه مثلا ټول ټیبل دلته راځه دا رنگ څنګه رنگ ته وټاکه دا رنگ ته وټاکه سیسو څنګه موډ دی جوړ شي دا موډ دی جوړ شي دلته افیکټ کالر ته راځه کوم کالر دی ولري مثلا هورایزونټل کالر دا موډ دوه رنگای راته جوړ کړه یو رنگ یې سموټ کړه یو رنگ یې سور رنگ کا بل رنگ یې چشک زرغون رنگ کا سیسونه راسه ورکیک چې ورکیږي کې دا هم راسه ورکیک دا هم راسه ورکیک اوس په ټیبل څه موډي ولې نه زور تطبیق بیا راسه په دې ځای باندې اوس چې دا غته راسه دا د انتخاب ګوره سر بخلاص دا اوس همیشه د په دغه بس دا ګالري کې تر پروت یې وخت په کاري سره وخت تا جوړ کړی دي هرڅو سټایلونه چې جوړ کړی دا چې ډېر څو رنګ د ستورو په ډولونو مخاوي ستورو اضافه رنگونه به نه سموي چې تو د زیاده تو ورم چې څو رنگ مرور کولای سره راسه فارمټ ټیبل ته راسه فدې ځای کې فیل ته راسه فیل ته چراله په دا رنگو کې دا رنگ نه دي دلته چیرې وغه رنگ دا کالر ته راسه دلته یو کالر ټو کالر پرسیټبل کالر موږ نه لرو سلسله ها دوه کالر کولای شي جزء انتخاب کا مناسبل کالر نه لرو یو کالر دی دوه کالر دی سیسونه په جزء کې دا رنگو کې تغیرات راوستل سي یو ډیاګونال دی ګوره دا کونج دی دا ډیاګونال پورت دی دا کونج ډاک دی دا کونج خالي دی دا عمودي دی په دا رقم باندې ویش دا په سنټر باندې ویش راسه وکي دا وکي دا راسه وکي دا اوس راسه دا دوه هم جوړ کیا سیسونه رقم سټایلونه ته جوړولای سي او نور دغه څو جوړ کړي موږ په دې ځای کې نور اړ یو څه ته تطبیق یا نیو پیوټ ټیبل بیا موږ په انسرت مینو کې دا غي دلته راو په یو ټیبل سي سره هغه وس نه وای په دې دغه کې انسرت چراله ټیبل خو موږ لرو په دې ټیبل نشته اوس په دې باندې کلیک کوم مثلا دا مې انتخاب کې راځم ډیزاین مینو ته سي سره په ډیزاین مینو کې دلته تکوالای سي چې دا ټیبل ته برته نوم ورکړي دلته ریسایز ټیبل کوښنه کوي برته څوک درې کوښنه کوي راځي دلته انتخاب کوم مثلا زه ته دا غلطه جوړ کړه نورمال جوړو کې ټیبل برته ته کوښنه کوي ستاره مینو کې سره انتخاب ریسایز باندې کلیک وکړه راځه دا انتخاب کړه دلته راځه د دې سره دا غځه انتخاب کړه اوکې وینه اوس یوازې دا طرف ته ولاړ نو کوښنه سولسي زره کنټرول زید ون برته د دې حالت اورم سمرایز ویت پیوټ ټیبل سره چې کده سمرایز کوو کې کده ګوره د کوښنه سره په دې ځای کې موږ پیوټ ټیبل دا ورسره پیوټ ټیبل سره ویل کېږي مثلا څلور کټګوري موږ لرو ایډیټ ته مراسبه دې فلټر کې کېږي نوم راواخه مثلا پروګانو کې کېږي پرو سره ښکارا کا ولې نه ښکارا دلته راسه دا پادر نیم راواخه د کالم په توګه ښکارا ګوره د ښکارا کېږي او وظیفه راواخه دلته وظیفه مراخ سالري راواخه دلته کېږي سیسونه اوس دا چې دي دا ایډیټ دا مثلا آل ټول د ښکارا کېږي دلته د کالم په ډول نمونه ښکارا کېږي دلته خان جان دا د رو په ډول ښکارا کېږي دلته ټوټل رو دا په دې ډول ښکارا کېږي په رو کې مرجع شي سیسونه اوس راځم مثلا په دې ځای والیو ته راځم دلته والیو فیلډ ته چرالي چې غواړم مثلا زه غواړم د مجموعه را وسو کې دا مجموعه وسو 15 چې د پی سی او د ټوټل په دې ځای کې راوېستل سیسونه بیا پر دې ځای کلیک کوم کله چې کلیک وکړم مثلا ایوریج راو مثلا سو کې بیا ایوریج د تر باسي څو سلو وایي دا 290 دا ایوریج سیسونه
دا رقم تنظیمات پر اپلای کیږي د څو لنډ عملیه کانټ لرو څو نفر دي مینیمم لوړ اندازه راته پیدا کړه سالاري در سره وکي کوچنی اندازه څو د 55 معاش موږ لرو سیسره بیا راته د دې ځای کلیک وکړم مثلا ستا په دفتر کې څو هغه لوړ اندازه څو کډر ته لري را سره وکي لوړ اندازه 255 موږ لرو د ډیر لوړ نه سر بخلاص دا بیا په پیو ټیبل کې وایي کېږي دا که سره اوس موږ وایو نه سیسو بیا راځم ته ډیزاین د چکر لارم دلته ریموټ ډوپلیکیټ مثلا بس نه چې څه وایي چې بس